ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. نهم څپرکی: تل زده کړه وکړئ. د بریالیتوب یوازینۍ وسیله چې تاسې ورته ضرورت لرئ د کار لپاره د اړینو وسایلو چمتووالی او خدمت وړاندې کول دي. آګ ماندینو. د فردي وړتیا مهم اصل د درس ویل دي. باید پوه شئ چې د کار د ښه کولو لپاره کوم مطالب زده کړئ. هر څومره چې د چونګښې په خوړلو کې ستاسو مهارت زیاتیږي هومره مو د خوړلو سرعت زیاتیږي. د کار د ځنډولو او ټنبلۍ اصلي عوامل د صلاحیت نه لرل دي، پر نفس باور نه لرل او یا د وړتیا نه لرل دي. د کمزورۍ احساس مو د کار له پیلولو څخه راګرځوي. د وخت د مدیریت کولو یو ګټور تخنیک د کار ښه ترسره کول دي او د وخت په سپما کولو کې ستاسو د کاري او فردي مهارتونو پرمختګ زیات رول لوبولی شي. هر څومره چې د اصلي کار په ترسره کولو کې زیاته وړتیا او مهارت ولرئ هومره د هغه کار د پیل کولو لپاره لیوالتیا پیدا کوئ. کله چې پوه شئ چې کار ښه ترسره کولی شئ نو وبه ګورئ چې پر ټنبلۍ باندې په اسانۍ سره برلاسي کیدلی شئ او په هر ډول شرایطو کې کار تیز او په ښه ډول کولی شئ. ډیر معلومات یا هم مهارتونه ستاسو په وړتیاوو کې د پام وړ بدلون رامنځته کولی شي. څو کار په ښه ډول ترسره کړئ. هغه کارونه چې په ښه ډول یې ترسره کولی شئ مشخص کړئ او د معلوماتو د تازه کولو لپاره یې پلانګذاري وکړئ. قانون: په هره ساحه کې د بریالیتوب شرط دوامداره زده کړه ده. اجازه مه ورکوئ چې کمزوري یا د وړتیا نه لرل تاسې د کار یا دندې له ترسره کولو څخه راوګرځوي. په کار یا سوداګرۍ کې هر څه زده کیږي نو تاسې یې هم باید زده کړئ. کله مې چې خپل لومړی کتاب لیکلو د کیبورډ تڼیو ته په کتو سره مې حروف ټایپ کول خو ډېر ژر متوجه شوم چې که وغواړم یو 300 مخیز کتاب ټایپ او بیا ځلې یې وګورم باید معیاري ټایپینګ زده کړم. نو د ټایپ د زده کړې یو نرم افزار مې چمتو کړ او دغه روش مې له کمپیوټر سره د 3 میاشتو لپاره په ورځ کې 20 یا 30 دقیقې تمرین کړ. وروسته له دې وتوانېدم چې په دقیقه کې د 40 الا 50 کلمې ولیکم. د دغه مهارت په زده کولو سره مې اوس په نړۍ کې زیات شمېر کتابونه لیکلي دي. د دې لپاره چې یو ښه فعال یا اغیزناک شخص واوسئ باید هر ضروري مهارت یا وړتیا لاسته راوړئ. که وغواړئ تاسې هم یو مسلط ټایپسټ کیدلی شئ، د کمپیوټر یو ښه متخصص کیدلی شئ، یو بېنظیر پلورونکی یا پیرودونکی کیدلی شئ، کولی شئ د یوې غونډې په مخ کې خبرې وکړئ یا هم کولی شئ یو اغیزناکه لیکنه وکړئ چې دغه ډول مهارتونه په قوي ارادې سره زده کیدلی شي. د خپل مسلک اړوند هره ورځ 1 ساعت مطالعه وکړئ. سهار یو څه وختي له خوبه پاڅئ او د 30 الا 60 دقیقو پورې کتاب یا مجله مطالعه کړئ څو مو په مسلک کې وړتیا زیاته شي. د خپل مسلک اړوند سیمینارونه یا غونډو کې ګډون وکړئ او مخکې کینئ. نوټ ونیسئ او د خپل مسلک اړوند ویډیوګانې وګورئ. د عملي زده کړو لپاره کاري ځایونو ته لاړ شئ. د دې لپاره چې په خپل مسلک کې یو مسلکي یا حرفه‌ایي شخص جوړ شئ باید وخت مصرف او حتی د سفر په حالت کې هم د خپل مسلک اړوند غږیزو کلیپونو ته غوږ ونیسئ. هر موټر لرونکی شخص په کال کې په اوسط ډول له 500 الا 1000 ساعتونو پورې موټر چلوي. تاسو د چلولو ساعتونه د زده کړو پر ساعتونو بدل کړئ. د خپل مسلک اړوند ښوونیز پروګرامونو ته غوږ ونیسئ څو په خپل مسلک یا کار کې باکفایت ترین شخص جوړ شئ او لوړ مزد لاسته راوړئ. هر څومره چې د خپل مسلک په اړه زیاته زده کړه وکړئ هومره به مو په نفس باور زیات شي. د کار د دوام لپاره به زیات لیواله شئ او په خپل کار او دنده کې به زیات پرمختګ وکړئ. هر څومره چې زیاته زده کړه وکړئ هومره به مو د زده کولو ځواک اضافه شي. لکه څرنګه چې د فزیکي تمرین په واسطه د بدن عضلات غښتلي کیږي همدارنګه د ذهني تمرین په ذریعه ذهن غښتلی کیږي. د هغه محدودیتونو څخه پرته چې د ځان لپاره یې تصور کوئ نور هیڅ داسې محدودیت نشته چې تاسې د پرمختګ مخه ډب کړي. عملی تمرین: همدا نن پریکړه وکړئ چې د خپل ځان په اړه یو پروژه عملي کړئ. د ټول عمر لپاره په خپل کاري ساحه کې زده کوونکی پاتې شئ او د یو مسلک یا حرفې د زده کړې لپاره ښوونځي یا کورس ته تلل پای ته نه رسیږي. د کومو مهارتونو او وړتیاو په واسطه په کم وخت کې زیاتې پایلې ترلاسه کولی شئ. په راتلونکي کې د خپل کار د دوام لپاره کومې کلیدي او اصلي مهارتونو ته اړتیا لرئ. دغه مهارتونه مشخص کړئ. د هغه د ښه والي لپاره منظمه پلانګذاري وکړئ. وروسته یې په زده کولو پیل وکړئ او هڅه وکړئ چې په خپل کار کې یوه غوره نمونه واوسئ. مننه.